لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړې مهمو خبرونو ته. چرواکي وایي په ننګرهار کې د القاعده شبکې د جلب و جذب مسؤل نیول شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پولیسو د ځانګړي قاعدې د عملیاتو په ترڅ کې د سید کامران په نوم د القاعده شبکې د جلب و جذب مسؤل نیول شوی دی. د ننګرهار د والي له دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې نوموړی 2 ورځې مخکې نیول شوی او ورسره د یوې توپانچې په ګډون یو شمېر نور وسایل هم نیول شوي دي. د خبرپاڼې له مخې د القاعده دغه مسؤل 2 میاشتې وړاندې له سعودي عربستان څخه ننګرهار ولایت ته راغلی و. د القاعده دغه غړی داسې مال نیول کېږي چې په دې وروستیو کې پر طالبانو انتقادونه زیات شوي چې له واشنګټن سره د شویو موافقې له مخې تر اوسه له دغه ډلې سره اړیکې نه دي شلولي. بلخوا د کابل ښار په نادر پښتون واټ کې چاودنه شوې ده. لومړني راپورونه وایي چې چاودنه پر یوه سراچا ډوله موټر باندې شوې ده. امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو عیني شاهدانو ویلي چې شوې چاودنه مرګ ژوبله نه لري. او لیندسي ګراهم وایي طالبان زموږ د تیر ایستلو په لټه کې دي، سرتیري نه وباسو. امریکایي سناتور لیندسي ګراهم په تازه څرګندونو کې ویلي له افغانستان سره د سرتیرو د ایستلو په اړه د جو بایډن له تګلارې ملاتړ کوي. نوموړي په یوه مرکه کې ویلي چې طالبان د امریکا د تیر ایستلو په لټه کې دي او داسې ښکاري چې دغه ډله پر خپلو ژمنو عمل نه کوي. نوموړي زیاته کړې امریکایي ځواکونه باید په افغانستان کې شرایطو ته په کتلو دغه هیواد ته ووځي. ګراهم وایي که امریکایي ځواکونه د شرایطو تر برابرېدو مخکې له افغانستان ووځي نو د دې احتمال شته چې داعش ډله او طالبان بیرته راوګرځي او په افغانستان کې خونړۍ جګړې پیل کړي. هغه یو ځل بیا ټینګار کړی چې په دې برخه کې د جو بایډن تګلاره اغېزناکه ده او د امریکا سنا به یې ملاتړ کوي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.